بیا هم ښې چارې هرکلی تاسو ټول هیوادوال ستړي مه شئ په خیر راغلي خپرونې ته د فوتسال لوبو تنظیم کولو مسؤل ښاغلی امید یوسفزی صاحب را سره په خپرونه کې ده. امید جان ستړی مه شئ په خیر راغلي خپرونې ته. ډېره مننه اعظم په خپل ور سره تاسو ته او د لمر ماښام خپرونې ټول اورېدونکو ته سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. هیله ده چې صحتمند به یاست. سلامت کور ودان. څه انګیزه پیدا شوه چې د فوتسال لوبو ته مخه وکړه چې داسې یو تورنمنټ باید په لاره واچول؟ بدون شک لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده، ټولو هیوادوالو ته معلومه ده، ډېری ټولنې په ځوانانو باندې ولاړې وي. د ځوانانو قدرت، د ځوانانو هغه ځواک د دې سبب کیږي چې یو ټولنه پرمختګ وکړي، یو ټولنه مخ ته لاړ شي او بالاخره هغه ټولنه لاسته راوړنې ولري. نو ځوانان یعنې په ټوله کولی شي په بېلابېلو برخو کې لاسته راوړنې ولري او تاسو بهتر معلومه ده افغانستان په دغه وروستیو 16 لسیزو کې د ورزش په برخه کې د ورزش له ډګره داسې لاسته راوړنې درلودلې دي چې نړیوال حق حیران کړي دي. که موږ تاسو وګورو دغه وروستۍ لاسته راوړنې د افغانستان د کرکټ لوبډلې، د فوټسال لوبډلې، د فوټبال لوبډلې دا ډېرې بېسارې وي. نو موږ غوښتل چې د ځوانانو پر مټ د ځوانانو لپاره د فوټسال لوبې تیارې کړو او داسې لوبې وي چې حد اقل د 14 ولایت څخه لوبډلې او ځوانان او خلک پکې داخل وي او خلک پکې سرګرم شي او دوی ته د یو سالمې تفریح زمینه مساعده شي. خیر اوسې کور مودان. په څو زونو باندې مو تقسیم کړی ده؟ په ټوله کې اقبال صاحب دغه لوبې د 14 ولایتو ترمنځ ترسره کیږي. دغه 14 ولایتونه بیا په 8 زونونو باندې تقسیم شوي دي. په هر زون کې څلور لوبډلې دي او په یو یا دوه زون کې بالاخره 15 یا هم 6 لوبډلې دي. نو د زون په کچه باندې دغه لوبې ترسره کیږي. موږ تیره جمعه دغه لوبې په کابل ولایت کې د پروان، کاپیسا، پنجشیر او کابل لوبډلو ترمنځ ترسره کړلې. ډېر هغه د خلکو جمع و جوش، د خلکو راتګ د دغه لوبې لیدو لپاره، د ځوانانو هغه روحیه دغه ورزش لپاره ډېره بېسارې وه او موږ ته دا روحیه راکړله دغه زموږ ټیم ته چې کوم دغه لوبې تنظیم کړي دي. ډېرې روحیه یې دې ته په دې خاطر راکړه چې موږ وشو کولی په راتلونکي کې نوره مهمې لوبې ترسره کړو او موږ ته لا انرژي راکړله. څومره ښه ماشاءالله. تا نه یوازې لوبې په کابل کې نیولې که نه په ډېرې ولایتونو ته هم ځئ سفر لرئ؟ بدون شکه اقبال صاحب اول پړاو یا لومړی زون چې و د کابل زون و. له دې نه وروسته بیا د غزني زون دی چې په غزني زون کې هلته د میدان وردګ، د دایکندي، د بامیان او غزني لوبډلې دي. له هغې نه وروسته بیا همداسې بله جمعې موږ په ننګرهار ولایت کې دغه لوبې پلان کړي دي چې هلته به د نورستان، د کونړ، د لغمان او د ننګرهار لوبډلو ترمنځ لوبې وي. له هغې نه وروسته بیا د تخار ولایت ټول افغانستان په همدغه سیالیو کې شامل دی او په فاینل یې بیرته کابل ته راوړي. فاینل بیا دا لومړی پړاو دی. بیا د دغه 8 زونونو لوبډلې، قهرمانې لوبډلې، اتلې لوبډلې دلته بیرته کابل ته راځي او د دوی ترمنځ یو په زړه پورې یا دویم راوند کې سیالۍ ترسره کیږي دلته په افغانستان. هغه چا خبره چمپیان پکې او تر څو چې که څه هم په هر زون کې چمپیان معلومیږي خو بیا هم د چمپیان چې دی په کابل کې معلومیږي. د بامونو عادې پکې ټوکه دې پکې څو نفره به وي د هر زون نه چې راځي دوی مصرف به تاسو په غاړه باندې دا که نه خپله ورزشکار خپل مصرف ورکوي داسې کوم څه هم کړي ورزشکارانو ته؟ بدون له شکه موږ په هر لوبډله کې یعنې د هر ولایت په استازولۍ باندې 12 کسانو ته ځای ورکړی. 10 لوبغاړي دي، دوم کادر فني دی، کوچ او د ټیم مسؤل. نو دې ته موږ په لوبډله کې ځای ورکړی دی. مصارف ټوله کې هڅه کوو او چې ټول هغه خپل بنسټ له خوا نه تامین کړو. تر اوسه لا همداسې شوی دی. دغه مصارف ټول زموږ په غاړه دي. ځینې بنسټونه په تیرو کې موږ سره کومک کوو خو متاسفانه اوس لپاره یوازې یو او دغه هڅه او اراده هم کړې ده چې انشاءالله تر ډېره تر اوسه بریالي یو. ډېر مصرف به هم کېږي په دې؟ بدون له شکه کله چې تاسو د 14 ولایتو لوبډلې سره رایوځای کوئ یا د تخنیکي ټیم ځي هلته د دغه لوبو د ترسروي لپاره نو مطمئنا چې مصارف پې ډېر راځي. خو په هر صورت موږ ورته پلان نیولی دی، یو منظم بجټ یا بودیجه هم دې ته اختصاص کړې ده او په دې ډول باندې موږ غواړو حد اقل ځوانانو لپاره یو څه وکړو. مطمئنا چې بدون له شکه تاسو بهتره معلومه ده چې
د ځوانانو شرایط په دې وخت کې لږ صحیح نه دي د یو لارې نه حد اقل د دغه ورزش له لارې نه شخصا مثلا ما 12 کاله په ورزش په برخه کې کار کړی دی ځوانانو لپاره مو ډېر ښه لاسته راوړنې درلودلې دي او په هره برخه کې چې وي موږ هڅه کړې چې ځوانانو لپاره یو څه وکړو لکه څنګه چې یادونه وکړه ځوانان د یو ټولنې هغه اساسي او مهم قشر دی او د پرمختګ لپاره دغه ځوانان څخه که په بېلابېلو برخو کې استفاده وشي زه مطمئنه یم چې هغه ټولنه به وروسته پاتې نه وي څومره ښه ډېر یو ښه اقدام مو کړی ده له هېوادوالو نه څه غواړئ پیغام مو هېوادوالو ته څه ده په ټوله کې دغه د پیغام موضوع کلیشه‌ایي موضوع ده ولې هېوادوال باید لاس سره ټول یو کړي او تر ټولو مهمه غوښتنه زما د هېوادوال څخه د یو ځوان په صفت باندې د تعلیم برخه ده چې د تعلیم برخې ته باید جدي پاملرنه وکړي هر څومره امکانات چې په لاس کې لرئ باید د تعلیم څخه بې برخې پاتې نه شي په هر طریقه چې په هر شکل چې باید تاسو تعلیم ته لاسرسی ولرئ تعلیم وکړئ تر څو زموږ ټولنه پرمختګ وکړي او د نړۍ سره سیال شو خیر اوسه او د فوټبال په هکله باندې څه ورته وایي په ټوله کې موږ هڅه کوو دا زموږ خپرونه همدې لپاره ده چې بالاخره دغه لومړي پړاو کې اقبال صاحب کوم چې موږ سیالۍ ترسره کړې وي مثلا د ننګرهار په ولایت کې د لومړي ځل لپاره دغه زموږ د بنسټ لخوا سیالۍ هلته وړل شوي وي او له هغې نه وروسته دغه د ننګرهار د فوټسال لوبډله په ولایتي سیالیو کې ګډون وکړ نو دا زموږ لپاره زموږ د ټیم لپاره زه مطمئنه یم چې یو ښه لاسته راوړنه وه او موږ غواړو په همدغه برخه کې ځوانانو ته ډېر زیات خدمت وکړو نو هېوادوالو څخه مو غوښتنه په ټول دا ده چې ورزش وکړئ او هغه کسان چې دغه لوبې په خپل ولایت کې یا زون کې مثلا ترسره کیږي د دوی سم غوښتنه ده چې حد اقل د لوبغاړو تشویق لپاره راشي او خپل لوبغاړي خپل دغه ځوانان وهڅوي فامیلي راتلی شي څوک یوازې نارینه دي خو اوس فامیلیو دپاره متاسفانه دغسې مینه مساعده نه ده ورته وایه کوم ځای دی چې بخار نه کوي ولې ګرایي هماغه ځای دی وکړه خیر اوسي امید جان الله تعالی مو بریالي لره په خپل کار کې سلامت آینده پلانونه مو یوازې هم د فوټبال ته موخه ده که نه نورې لوبې به هم راخلی بدون له شکه دغه ورزش برخه په افغانستان کې څنګه چې یادونه وکړه په هر برخه کې مثلا جدا له فوټسال نه پر ډېرو برخو کې پرمختګ کړی دی دغه فوټسال انشاءالله کله چې کله خلاص شي موږ د کرکټ لوبې هم په نظر کې لرو چې د هېواد په 12 ولایتو کې هغه مهم ولایتونو کې هغه ځای کې چې مثلا کرکټ ډېر نه یا هم ډېر دا ټول سره راټول کو د کرکټ لوبې وکړو نو د کرکټ هم همدغسې یو منظم پلان له خیره سره موږ په پام کې لرو چې د ځوانانو لپاره د یوې سالمې تفریح زمینه مساعده شي او د ځوانانو موږ شي کولی حد اقل د یو ورځ لپاره هم خوشحاله اوسي او د زړه بړاس څه وي هغه د خلکو په مخ راوباسي نو زمینه سازي ورته موږ کوو انشاءالله الله تعالی مو بریالي لره ډېره زیاته مننه سلامت ژوند درسي کورونه ښه درنو هېوادوالو 01992 زموږ د واتساپ شمېره ده تاسو کولی شئ هر بخار زمان موږ ته پیام راواستوئ مسج راواستوئ نو موږ ستاسو په درنه خدمات کې یو پوهیږو چې تاسو به د خپرونې د ښه والي لپاره موږ ته مسج خامخا راستوئ تر بیا چې زه میوند اقبال ستاسو په درنه خدمت کې حاضرېږم تاسو په لوی او سپېڅلي الله تعالی سپارم چیرې چې یاستئ الله تعالی خوشحاله لره الله پامان